د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ د ښوونې او روزنې مدیریت له لوري د امنیه قومندانۍ اړوند لسګونه تنه مسؤلینو ته د اداري فساد مبارزه، د قانون حاکمیت او د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فرمانونو د تطبیق او تشریح په اړه 5 ورځنی سیمینار چې تېره یکشنبه پیل شوی و، نن ورځ پای ته ورسېدی. په دې سیمینار کې د 13 ولسوالیو امنیه قومندانانو، د 10 امنیتي حوزو امیرونو، د 4 امنیتي کنډکونو قومندانانو او د امنیه قومندانۍ د ادارې او کشف شعباتو مدیرانو ته د مسلکي ښوونکو له لوري د اداري فساد سره مبارزه، د قانون حاکمیت، شفافیت، مدیریت او د عامه پالیسۍ ترڅنګ د ناسمو رواجونو د مخنیوي په موخه د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان تشریح او عملي کولو په موخه 15 ورځنی سیمینار ورکول سو. د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې په یاد سیمینار کې د هلمند پوهنتون د استادانو او علماو له لوري ټول مسؤلین ته په 15 ورځو کې په منظم ډول د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د قانون بشپړ حاکمیت، اداري شفافیت او ناسمو رواجونو د مخنیوي په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان ټول ته تشریح او د عملي کولو لارې ښوونې ورته وسولې. په یاد سیمینار کې د امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال الحاج مولوي نصر الله حذیفه صاحب په وروستۍ ورځ د ښوونې او روزنې د مدیریت رهبرۍ څخه مننه وکړه او د راغلو مسؤلینو او استادانو کوښښونه او تکلیف یې وستایلی. ښاغلي حذیفه یاد سیمینار په اداري چارو کې د فساد د مخنیوي لپاره مهم وباله او د مسؤلینو څخه یې غوښتنه وکړه چې زده کړي قوانین او اداري فساد د مخنیوي ټول درسونه او فعالیتونه په خپلو ادارو کې عملي کړي او په راتلونکي ولسونو او مجاهدینو ته په پوره اسلامي عدالت سره خدمتونه ترسره کړي. د یاد سیمینار په وروستۍ ورځ ټولو مسؤلینو ته لا ښه خدمت کولو دعاوې وسولې او سیمینار په دعا ویلو سره پای ته ورسېدی.